نن ورځ د رسنیو په ستاین غونډه کې د کورونا وایروس سره په جدي مبارزه کې د عامه پوهاوي په برخه کې د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د رسنیو رول وستایو او غرغخ په سیمه کې په ملي مسایلو کې یو مخکخه رسنۍ یاد کړه چې ترڅنګ یو شمېر سیمه ییز رادیوګانې هم په تقدیرنامو ونازول شوې او غرغش تلویزیون بیا د سینسي مضامینو برخه واخیسته چې د اووم نه تر 12 پورې چون هغه فرمولو ته ضرورت لري، هغه استادان باید تخته ولري او شاګرد عملاً وګوري. دا برنامه دوی وړه موږ وخت دا برنامه ډیره مخکې تنظیم شي. متاسفانه تاسو نو وړاندې یا د پخېری ډپارټمنټ سره په وخت کې برابر نشو چې دا برنامه تنظیم شي. بیا ما وخت چې دا برنامه په یو څو وسیع شکل سره جوړ کړو. خوست ولي د غرغخ ټلویزیون او د رادیوګانو په ستاین غونډه کې د رسنیو رول په ټولنه کې تر بل هر څه زیات وبالو چې د ملت اولادونو په روزنه کې د کورونا پر مهال پوره مرسته کړې ده. وینان په دغه اوس شرایطو کې د اوسګن شرایطو کې بیا د ورتاب جنګي حالت کې بهترین نیرو بهترین د کار قوت چې مثبت انرژي لري ستاسو په کورونا په وخت کې معرف لا خاصه دقیقاً همداسې شو. معرف باید تاسو څه کړی ده، معرف باندې کار کړی ده د موږ تاسې اولادونه کوچنیان دا له فکر نه پاک کړي دي چې کرونا چې شی ده دښمن چې شی ده څه تاسې پروګرامینګ جوړ شي. زه واقعا رسې معرف مخامخ ناست مخامخ خبره بده څه کوي دا ګټه متشکل ځوان زه د منندوی په یاد ستاین غونډه کې د غرغخ رادیو ټلویزیون رئیس الحاج سخی سرور میاخیل خوستی رسنۍ ملي وبللې چې د کورونا وایروس د مخنیوي پر وړاندې د خلکو د اذهانو په تنویر کې تر بل هر یو اغیزمن رول لوبولی دی. میاخیل ډاډ ورکړ چې تل به خپل مسلک ته ژمن واوسي او په رڼا کې به د ټولنې د ښېرازۍ لپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوي. موږ به تقریبا 4-5 ساعته وخت د معرف په خدمت کې ورکړو. اوله ورځ به ریکارډ وکړو، هغې نه وروسته به په همغه ورځ همغه مسایل خپرېدل د تلویزیون نه او سبا ته یې به بیا تکرار و. نو د ډېره ښه نتیجه ورکړه. ټولو دوستانو دغه آمادګي وښودله چې موږ په راډیو کې مطلب موږ هم آمادګي لرو چې دغه برنامه مو په مخ یوسو. په راتلونکي کې هم دغه د خوست رسنۍ چې کومې دي ولې صاحب ډاډ درکوو چې دا که دا دولتي دي او که شخصي دي فکر کوم د دولتي په نسبت نه هم دوی ډېرې دي خاصتا رئیس معرف نه ځوان قدر ده زموږ ویاړ ده زموږ افتخار ده او موږ لکه څه ډول چې تاسو ته اطمینان درکوو درته مو اطمینان ورکړی دی چې موږ در سره اوږه په اوږه ولاړ یو. دا په داسې حال کې ده چې کورونا وایروس د بشریت ټولې مادي او معنوي شتمنۍ زیانمنې کړې وې او رسنیو خلکو ته د مخنیوي په اړه پیغامونه رسولي دي چې په دې برخه کې رسنیو هم د زده کړو په برخه کې خپل رول ادا کړی دی.